په سند کې یو نوجوان وفات شو چې کله هغه نوجوان وفات شو هغه له غسل ورکو او د غسل نه پس چې دی نو د هغه جنازه چې کله د ګیټ نه بهر ته راویسته د کور نه نو د کلي چې څومره سپي وو که نه نو هغه راغلل او په دې جنازه پسې ورپسې شول. د کلي د خلکو ډېر زیات کوشش وکړو چې موږ دا سپي چې دي نو دا موږ وشړو که نه او ملګرو دا هغه ډېر زیات کوشش وکړو خو سپي چې دی نو هغه جنازې نه به نه تللو بېرته به راتلل پسې. ملګرو چې دی کله جنازه چې ده نو هغه دیرې ته راوړه نو هغه ټول سپي چې رالل که نه هغه د دیرې نه تاو شولو او په هدیره کې هغه سپي وو ملګرو چې کله دیو هغه کس خښ کړو که نه او خاورې پرې واړېلې او دیو چې کله روان شو نو هغه سپي چې دي نو هغه د قبر ته باندې راغوټه شولو. د کلي د خلکو هم سوچ وکړو که نه چې دا څه معامله روانه ده چې موږ دا نوجوان چې دی دا وفات شوی و چې کله دې له موږ غسل ورکړو او د غسل نه چې پس چې موږ د کور د ګیټ نه راویستو دا سپي په موږ پسې راشروع شولو او چې کله موږ هدیرې ته راوړل نو که نه په هدیره کې څه دی دا سپي چې دي نو ګیر چاپېره د تاو شولو او د هغه نه پس چې دی نو دوی په قبر باندې غوټه کېږي سپي. ملګرو نو دوی ډېر زیات حیران شولو او د دوی په کلي کې یو عالم و هغه عالم ته ویل چې داسې واقعه راغلې ده نو هغه عالم ویل که نه نو هغه عالم هم راغی دوی سره ویل خامخا به څه عبرت پکې زموږ دپاره وي. نو هغه چې کله راغی که نه او هغه قبر یې کولاو کړو ملګرو نو د هغه انسان نه خنزیر جوړ شوی و ښه ملګرو هغه انسان نه خنزیر جوړ شوی و که نه هغه سپي سپو ته د مولانا صاحب وایي که نه وایي د سپو ته مخکې پته وه که نه چې دا دیو خنزیر راغیستی دی نو هغوی ځکه پسې غپل هغه سپي پسې ځکه را روان و ملګرو. نو هغه مولانا صاحب ورته ویل که نه ویل اوس د دیو کور خلکو له ځو که نه د دیو د مور پلار نه تپوس کوو د دیو د خاندان نه تپوس کوو چې آیا دې څه کار کولو چې دې نه اوس په خنزیر جوړ شوی دی ملګرو. چې هغه کله د هغه مور پلار نه تپوس وکړو هغه کله لاړل ملګرو چې هغه ته تپوس وکړو هغه ورته ویل که نه ویل دا نور ښه برابر هلک و خو دې به مونځ نه کاوه نور به هر څه کول ملګرو خو دې به مونځ نه کاوه نو د دې وجې نه ملګرو نن سبا که تاسو سوچ وکړئ که نه په دې ویډیو کې موږ له ډېر زیات عبرت دی دا په سیند کې واقعه راغلې وه که نه د یو نوجوان سره نو موږ ټول له پکار چې مونږ کوو او د مونږ اهتمام کوو ملګرو. بل ورځ زموږ سره هم داسې کېدلی شي په دې ویډیو کې موږ له ډېر غټ عبرت او ښه په سیند کې دا واقعه راغلې ده. نن سبا که زموږ نوجوانان وګورئ که نه نو هغه د سره مونځ نه کوي. نو زما ټولو ته خواست یار چې زما د ویډیو پیغام د دې لپاره شیر کړئ چې زموږ د نوجوان ته ورسي بلکې زما نوجوانانو ته خاص دی یار چې ضرور مونځ کوئ که نه دا دنیا چې ده نو دا تېرېدونکې ده د یو څو ورځې ژوند دی او دا تېرېدونکی دی. دا په سیند کې یو واقعه راغلې وه مال چې تاسو ته بیان کړم تاسو ته به در ورسي او تاسو ته به پکې هغه هم غټ عبرت میلاو شي او تاسو ته به پته ولګي چې لمونځ څومره غټه سزا ده ملګرو. نو دا ویډیو د نور ملګرو سره هم شیر کړئ او دې باره ویډیو باره کې تاسو څه وایئ نو ضرور ښه غوندې کمنټ وکړئ.